أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظیم۔ سورۃ بقرہ دویم سپارہ 204 نمبر آیات۔ دے نمخ کے آیاتونو کی دا حج پا موقع باندے دا دو قسم خلق دعا ذکر شوی دا کہ بعض خلق داسیو کہ خدایا دنیا کی دنیا راکا، دا آخرت سوالے نکو، ما له فی الآخرت من خلاق، آخرت کے برخ نشتا۔ اور دویم قسم خلق داسیو چاگوی دنیا او آخرت دوار دا اللہ نغستل، دنیا کم خیر خیگڑا و آخرت کم خیر خیگڑا۔ دے آیاتونو کے ہم دا سے دو قسم خلق بیانی گی، یو پا اغی کے دا سے خلق کو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خیر و برکت مجلس کے بناستو، او دغه دا خیر و برکت پا مجلس کے دا ناست پا موقع دنیای جن دا فیدو پا بارکی دا پیغمبر علیہ السلام سر بے دیر خیر و مزیدار خبر کولے، او پا منافقانہ انداز کے قسمون بے خوڑل چی زمن پزڑ کے اخلاص دے محبت دے۔ حقیقت دار چی دا دغی خلق پزڑ کے دا اسلام سر محبت نو، بلکہ دا مسلمانانو سر ہر وقت دا جنگ ارادے بیوی، مسلمانانو تا دا نقصان کولو رسول ارادے بیوی۔ نو مخامخ بے پیغمبر علیہ السلام تو زار شم قربان شم چی تا نوینم وقت نتیری گی را باندے، او پتا عشق ما، او دا مسلمانان میں دیر خوخ دی، خو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس نبا پاسے دو بل طرف تبلالو، نو دا دا طول کوشش با پا دا ازمکہ کے دا فساد خورولو دا پارو، دا مسلمانانو فصلو نبے تبا کولی، دا دوی ساروی بے ہلاکول، او دا غرور او دا تکبر حال داو چی کل بدت چووی چی دا اللہ نا اویرے گا دا گناہ کارونا مکوا، نو دے با غرور او تکبر کراغی وی دا زی او زوانیم چی دا سی کم بل سوک دا سی کولی شی، نو دا سی انسان دا پارا دوزخ کافی دے۔ نو دا آیاتونا دا یو خاص منافق سڑی پا بارا کے نازل شو۔
اخنس ابن شریق نمیو، دیر فصاحت و بلاغت سر و دیر پچالاکی باندې به خبرې کولی. د پیغمبر علیہ السلام مجلس کې چې به حاضر شو قسمونه به خوړل، د اسلام دعوه به کولا. وی زما په زړه کې د محمد صلی الله علیه وسلم سره بے انتہا محبت تے، مسلمانانو سره میں ډیره مینه ده. او په دنیایي کارونو کې به د خپل جبې په زور ډیر ناشنا انداز سره اظهار خیال کو. پیغمبر علیہ السلام تبم د ډیره چالاکی او د جبې د صفایۍ په وجه د خبرې ښې لګېدې. خدا اخنس ابن شریق د مزاج په بنیاد باندې ډیر سخت فسادی جګړالو، د مسلمانانو خلاف په هر موقع کې د نقصان رسولو کمی کړی نه دی، هر وخت ډیر نقصان رسوبه. د مسلمانانو ساروي چې به ولیدل اوی پتوره پخپو اوال شل به کړل، خپې به ته پرې کړې. د مسلمانانو فصل باندې به اورو لګو، که چا به ته د الله نه ویریږه دا کار مه کوه، نو په غرور کې به راغې وی دا زه یو ځوان یم چې دا کار کولی شم، بل څوک داسې کولی شي د ګناه په کار به فخر کو. نو دا فسادي سړی و. ومن الناس من يعجبك قوله، بعد د خلقنا اغا خلق دی يعجبك قوله چې په تعجب کې اچیتا لره قول د وینا د خوخی ته د وینا د وینا ستا خوخیږي فی الحیات الدنیا د دنیا په زندگی کې. ویشهد الله دے گواہ کوي الله لره علی ما فی قلبه په هغه خبرو چې د پزړه کې دي. وی الله گواه دی چې زما پزړه کې تا سره مینه محبت دی، مؤمنانو سره می مینه محبت دی. وهو الد الخصام، او دی ډیر سخت جګړالو دی. واذا تولى، هر کله چې ستا د مجلس نه دی وګرځېږي بل طرف ته لاړ شي، سعی فی الارض، نو دی کوشش کوي په ځمکه کې، لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دې ځمکه کې. ویهلک الحرث والنسل، ادې هلاک کی الحرث والنسل، فصلنا او حیوانات. والله لا يحب الفساد، الله نخوخی محبت نکی د فساد سره او د فسادی سره. د یو تفسیر شو، او دویم تفسیر داسې دی واذا تولى، هر کله چې دی حاکم او والی جوړ شي، داسې منافق سره دی والی جوړ شي، د ملک حاکم جوړ شي، نو بیا په ځمکه کې د فساد کوشش کوي، فصلونه او نسلونه هلاکی، قسمه قسم ظلمونه کوي. وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ، چې کله دا بدبخت کافر منافق دی والی د ملک جوړ شي، د قوم جوړ شي، حاکم جوړ شي، نو بیا دی فساد کوي په ځمکه کې، د مسلمانانو فصل خرابوي، د مسلمانانو آینده نسل خرابوي، قسمه قسم ظلمونه او فسادونه کوي. نو په دې معنا سره د آیات مطلب دا جوړیږي چې بعضې د خلکو نه داسې دي چې هغوی د دنیا د جون په حقله کې خبرې کوي، نو د ظاهري چالاکۍ او د زړه په خبرو باندې د قسمونو خوړلو په وجه به تا ته ښې او مزېدار ښکاره کېږي، د دروغ وعدې به در سره کوي، د دروغ وعدې دا به درته د حقیقت په رنګ کې پیش کوي، خو دې په حقیقت کې د مسلمانانو مخالف دی. که څه حکومتي عهده ورته ملو شي، نو مسلمانانو ته د فیدې رسولو په ځای د دغې عهدې په وجه نقصان او فساد رسوي، او د خپلو ظالمانه او جابرانه عملیاتو او کاروایو په وجه باندې په ځمکه کې فسادونه کوي، د خلکو فصلونه او نسلونه تباه کوي.
که ورته د خدای نه ویریږه نو د حکومت په زور د خپل قوت په زور نورم په غرور کې راشي او نورم زیاتې کوي. یعنی داسې بدبخته که حاکم شي ملک ته نقصان رسی، قوم ته نقصان رسی، اسلام ته نقصان رسی، داسې خلق د خدای نه حاکمان کوي. د بے حیايي کارونه په ملک کې شروع کی چې داسې خلق حاکمان شي په دې ملک کې بے حیايي شروع کی، غیر اسلامی کارونه د هغې د زیاتولو کوشش کوي، اسلامی کارونه باندې پابندي لګول کوي او په داسې رنګ کې پیش کوي وایي زه د قوم او د ملک او د وطن او د مسلمانۍ خیرخواه یم. ومن الناس من يعجبك، بعض د خلکو نه هغه دی يعجبك قوله چې د هغه خبرې ستا خوښېږي، په چالاکۍ دوکه کوي دی فی الحیات الدنیا د دنیا په زندګۍ کې. ویشهد الله دی گواه کوي الله لره علی ما په هغې خبرو باندې فی قلبه چې د ده په زړه کې دي. وی الله گواه دی تا سره مې محبت دی، ستا صحابه سره مې محبت دی، الله مې خوښ دی، د الله حکمونه مې خوښ دي. حقیقت دا دی چې زړه کې خوښ نه دي. وهو ألد الخصام او دا سخت جګړالو دی. واذا تولى هر کله چې دی ستا د مجلس نه بهر وګرځي، سعى فی الارض دی کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې ځمکه کې، ویهلک الحرث والنسل دی هلاکی الحرث والنسل فصلونه تباه کوي او نسل تباه کوي، حیواناتم تباه کوي. واذا تولى هر کله چې دی د ملک والی او سربراه جوړ شي، سعى فی الارض لیفسد فیها کوشش کوي چې په دې ملک کې فساد جوړ کړي. ویهلک الحرث والنسل او دی هلاکی او تباه کوي بربادی. الحرث والنسل دی فصلونم تباه کوي او نسل د مسلمانانم تباه کوي. خلق بے حیا کی د مسلمانۍ خلاف کارونه کوي نو دی فسادی دی. والله لا يحب الفساد، الله نه خوښوي فساد لره، نه فساد خوښ دی او نه فسادی خوښ دی. واذا قیل له اتق الله هر کله چې د تویل شي د الله نه ویریږه، اخذته العزة بالاسم ونیسي دلره غرور او تکبر په ګناه سره. فحسبه جهنم نو در پاره جهنم کافی دی. ولبئس المهاد او ډیره بده بچونه ده. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دې آیات کې د یو مؤمن او مخلص حال بیانېږي. مخکې آیات کې د منافق حال بیان شو، اوس دی آیات کې د یو مؤمن مخلص حال بیانېږي چې هغه د الله د رضا دپاره خپل جان مال خرچ کوي او الله رضا کوي. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات داغه په شان کې نازل شوی دی. د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کو. په لاره کې قریشي کافرانو یو ډله مخې ته رالو، دې ایثار کو چې هجرت به نه کې. دې د خپل سورلی نه راکوز شو او د سره په تیر کش کې غشي و. غشي به یو بوجګۍ کې اچولی و، اوږې ته به یې ځوړند کړي و، لینده به ورسره و، سړی به روان و لکه اوس وخت کې چې جاجر یې ډکې کړي وي او پټی یې ډکی او وسله ورسره وي. هغه زمانه کې دا وسله وه چې په لینده به یې غشي ویشتل، توره به ورسره وه، نیزه به ورسره وه. نو دې بوجګۍ کې به یې غشي اچولي، دغه بوجګۍ ته تیر کش وی. دا غشي راویستل او د قریشي کافرانو ته اخول.
وی دې غشو ته وګورئ تاسو ته ښه پته لګي چې زه په غشو ویشتو کې ښه مهارت لرم تیرانداز یمه نو زما تیراندازي تاسو ته معلومه ده او چې په چا گزار کوم نو ښه پوهېږئ چې ګورې ما نه سړی بچ کېږي نه اوسه پورې چې کله مې گزار کړی دی ما نه څوک بچ شوي نه دي نو په الله قسم خورم چې تر څو پورې زما په تیر کش کې یو غش هم موجود وي نو تاسو ما ته را رسېدی نه شئ او چې کله غشي ختم شي نو تر څو چې ما کې ساه وي نو په توره به در سره مقابله کومه نو د دې نه پس بیا تاسو چې څه کول غواړئ هغه وکړئ او که مال غواړئ نو په مکه کې درته زه د خپل مال پته در کوم چې فلانی ځای کې زما مال پروت دی لاړ شه ځان لی راوالی ما پرېږدی چې زه مدینې منورې ته لاړ شم هجرت وکړم وی قریشي کافرانو چې دا خبره واورېده نو پوه شي چې د ده د غشو نه خو بچ کېدل ممکن نه دي په غشو به م سوري کی خو زه پته راته ښیه مال د کوم ځای کې پروت دی چې هغوی پسې لاړ شو ته خپل کار کوه نو ته ورته په مکه مکرمه کې خپل مال پته وښوله چې فلاني ځای کې مال دومره دی بس هغه ځان له واخلی ستاسو شو صهیب رومي مدینې منورې ته ورسېده او پیغمبر علیه السلام ته واقعه بیان کړله وی پیغمبر علیه السلام دو ځله وفرمایل ربح البیع ابا یحیی ربح البیع ابا یحیی اے ابو یحیی ستا په دې بیپار کې ګټه دې وکړله ستا دا بیپار د ګټې دی ستا بیپار د ګټې دی ګټه دې وکړه مال دې ورکه او ځان دې ته واغشته او مال را ورسېدی الله رضا دپاره تا ګټه وکړه بعض مفسرینو د نورو صحابه کرامو واقعات هم د آیات شان نزول کې بیان کړي دي په دې کې څه منافات نشته آیات ټولو ته ور شامل دي ومن الناس من یشری دا یشری لفظ یو معنی دا ده چې یبیعو د یشری معنی په یبیعو سره کېږي یعنی بعض خلق خپل ځانونه په خدای پاک باندې خرڅوي بعض خلق په الله خپل ځان خرڅوي یبیعو معنی شوله او دویم قول دا دی چې یشری په معنا د یشتری دی یعنی ځان اخلی بعض خلق نیک اعمال کوي ځانونه اخلی یعنی د خطراتو نه د خطرناکو څیزونو نه خپل ځان بچ کوي نو یشری نه د یبیع معنا مراد د دې قول له ترجیح ده بعض خلق خپل ځانونه خرڅ کی په الله او د دې تایید بل آیات کې الله کړی دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان الله اشترى بشك الله پاک په بیا اغشتی دی من المؤمنين انفسهم د مؤمنانو نه د مؤمنانو ځانونه واموالهم او داوی مالونه بان لهم الجنه په دیوان دی چې الله به دوی له په بدل کې جنت ورکوي د مؤمن مال جان دا سودا شوله دا مبیعه ده او د دې غاک اغشتون کې څوک دی الله آیات ته لږ فکر وکړه یو عربی کې یو ثمن دی او بل مبیعه ده پښتو کې یو سودا ده بلې قیمت دی نو دا سودا مقصدی وي که دا قیمت مقصدی وي گاک چې سودا کوي نو دا سودا ده دی گاک مقصدی ده که دا پیسې مقصدی دي دا سودا مقصد دی لکه یو سړی د ځان له په 1500 روپۍ
جوړه جامې اخلي، جیب کې 1500 روپۍ دي. نو دا 1500 روپۍ مقصد نه دی او دا جوړه جامې دا مقصد دی. نو دغه مقصد ته رسیدو دپاره دا 1500 روپۍ دا وسیله ده. په دې 1500 روپۍ دې ځان له دغه جوړه جامه مقصد پوره کوي. نو دا پیسې مقصد نه دی او دا جوړه جامې مقصد دی. اوس دې سودا ته خیال وکړه. مومن خپل جان او مال خرچ کوي پچا په الله، او الله خریدار دی، الله یې ته اخلي. نو سودا مبیعه دا د مومن مال او جان دی. نو دا مال او جان دا سودا دا، دا مبیعه دا، دا د الله مقصد دی. او دا جنت چې دی نو دا د هغې قیمت دی. نو د الله په نیز باندې جنت مقصد نه دی، د مؤمن مال او جان مقصد دی. یعنی د جنت نه د مؤمن مال جان ډیر قیمتي او مقصدی دی. اوس د یو سودا او د یو مبیعې اهمیت پس معلومیږي. یو سودا په بازار کې داسې چې عام خلک یې اخلي، د هغې دومره اهمیت نشته. او یو سودا په بازار کې داسې ده چې وزیران او گورنران او صدران یې اخلي، عام خلک یې نشي اخیستی. چې ګاه کې اوچت سړي وي هغه سودا هم اوچته وي. نو د مؤمن مال جان داسې شی دی چې د دې ګاک الله دی. نو د مؤمن مال جان ډېر اهمیت لري. ګاکې الله دی، خریدار الله دی. نو مؤمن مال او جان په الله خرڅ کو او په بدل کې ول الله جنت ورکوي. اوس دا یو دکاندار دی او دا غنا یو بنده سودا وکړله او پیسې یې ول ورکړلې او ته دا سودا ځان سره کېږده، بازار کې نوره سودا کومه واپس تاله راځم نو دا سودا به درنه بیا واخلم. پیسې والا او څه وخت له امانت ځان سره کېږده زه راځم. اوس دا ګاک لاړو نور بازار کې سودا وکړو، دې دکاندار له راغی او ته یې مال هغه خپله سودا را چې ما تا نه اخېستې پیسې مې درکړي، دې ورسره ټال مټول کوي، اخوا دې خوا کوي. نو دا دکاندار زیاتې نه کوي، ظلم نه کوي. ولې نه؟ اوس الله پاک سودا وکړه د مؤمن نه مال او جان یې ته په بیه واغېسته، خو دې مؤمن ته یې ورکړه تا سره دي چې کله په کار شي بیا به یې د نه وغواړم. نو چې د جهاد مقرا شي او الله مؤمن ته وایي چې مؤمنه ستا مال او جان ما په بیه اخېستي دي، ته د ما د رضا لپاره پیش کړه، دې خوا دې خوا کوي، نه جهاد نه کومه. نو دا مؤمن زیاتې نه کوي، ظلم نه کوي. مال جان دې په الله خرچ کړي دي مقرر او ته نه ورکې، دا زیاتې دی چې الله د جهاد حکم وکړي او ته جهاد له نه ځي. نو من الناس من یشری نفسه، بعض خلق هغه دي یشری نفسه چې ځان یې خرچ کړي دی په الله پاک باندې. ومن الناس من یشری نفسه، بعض خلق هغه دي یشری نفسه چې دی خرچ کوي خپل ځان، خپل نفس ابتغاء مرضات الله، د پاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله. والله رؤوف بالعباد، الله پاک مهربان دی په خپلو بندیانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو داخل شئ تاسو په اسلام کې کافة، ټول ټول په اسلام کې داخل شاه. ادخلوا فی السلم کافة، دا سلم او سلم دو معنو دا پارا استعمالی، یو دا صلح دا پارا او بل دا اسلام دا پارا. دے دے کہ مراد تینا اسلام دے. ادخلوا فی السلم داخل شے پا اسلام کی، کافہ
ټول داخل شي. نو دا کافا په معنا د جمیعا دی. په ترکیب کې دا حال واقع شوی دی، دا کافتن حال دی. نو د سن حال دی ادخلو په دې کې چې کم ضمیر دی دا د هغې نه حال دی. او دویم دا حال دی د اسلام نه، د سلم نه حال دی. نو که دا د ادخلو د ضمیر نه حال شي نو بیا ترجمه دا شوله چې پوره پوره په اسلام کې داخل شي. ادخلو تاسو داخل شي فی السلم په اسلام کې کافه د سر نه تر خپو پورې ټول په اسلام کې داخل شي. ادخلو فی السلم کافه داخل شي تاسو په اسلام کې کافه د سر نه واله تر خپو پورې، سر، خپې، لاسونه، سترګې، غوږونه، دل، دماغ ټول په اسلام کې داخل شي. داسې نه چې لاس خپې خو اسلامی احکام په ځای راوړي خو دل و دماغ دې په اسلامی احکام مطمئن نه دی. داسې نه. او داسې هم نه چې دل و دماغ دې په اسلام باندې مطمئن دي خو لاس او خپې او اندامونه د اسلام نه غیر په نورو کارونو کې لګیا دي. یہ مسلمان پزړه مسلمان په دماغو مسلمان خو د سر نه خپو پورې ټول شکل دی د یهودو جوړ کړی دی، د نصاراو دی جوړ کړی دی. داسې مه کېږه. څنګه چې دل و دماغ دی په اسلام کې داخل دی، د سر نه خپو پورې ټول بدن، شکل، شباهت، لباس، اخلاق، عادات ټول د اسلام جوړ کا. یہ مسلمان او شکل د بل چا دی جوړ دی. پاکستان چې آزادېده دغه ورځو کې فسادات شروع، ځای په ځای فسادونه. ریل ګاډی چې به راورسېده نو خلک به ولاړو، سورلی به یې راکوزې کړه، پې راباندې به یې کړ، ټول به یې قتل کړله. چرته به هندوانو فساد کو، چرته مسلمانانو به بدل اغشته فساد به کو. فسادات شروع. ریلوے اسٹیشن باندې خلق اوالی شو، سمړه شو، څه زخمیان شو. هندوان راغلل، هندو به پکې کته نو هغه به پورته کو، مسلمانان به راغله هغوی به پکې مسلمان مړی پورته کو. یو سړی هندوان راغلل را پورته کو یې مړو. د یو زخمی کسو هغه چې وکته چې هندوان یې پورته کړي نو اواز یې ورکړ، وی دغه مړی د هندوانو نه دی، دا ته مسلمانان واخلې. وی خلک ورته چې ته خو زخمی حالت کې او دا سړی مړ دی نو دی خو د هندوانو په شانتې ښکاري، نو ته څنګه وایې چې د هندوانو له مور کې دا مسلمان دی؟ وی په لاره کې په سفر کې ما واورېدل چې دته چا وایي چې عبدالغفور، نو یې ده ورته په هغې آواز کړی دی د نوم عبدالغفور دی، نو دا مسلمان دی. نو که دې زخمی ال نه وی ویلی نو و عبدالغفور خو هندوانو به وړه سوځولی به و، ځکه شکل یې د هندوانو په شانتې و. نو چې مسلمان ګیره برید خریلی وي او نور شکل د نور خلکو په شانتې وي او دې مړ شو نو څوک به ال وایي چې دا مسلمان دی؟ نو لږ شکل خو د مسلمان جوړ کا. په قیامت کې چې ته خپل پیغمبر سره مخامخ شي او ته ورته زه ستا امتي یم، هغه تا ته وایي چې ته په څه زما امتي؟ په دنیا کې خو زه شناختي کارډ ورته وښیه، نو په آخرت کې خو شناختي کارډ نه، شناختي چهره معلومیږي. نو ستا شناختي چهره د مسلمان ده چې ته ورته زه مسلمان یم. په څه مسلمان یې؟ نو تا ته اسلام کومه طریقه ښوولې ده؟ لباس د کافرو، شکل د کافرو او زړه کې دننه مسلمان.
نو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل شپ اسلام کے دا سر نخ پو پورے، دل و دماغ دے پا اسلام کے داخل، نو لاس وق پہ سترگے غوگنا خیالات اخلاق عادات طول بدے دا اسلام وی. او دویم معنی دا شلا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل شیطا سو پا اسلام کے، پا دا سے اسلام کے چھ طول اسلام وی، دا سے نچی نیم اسلام مانے و نیم اسلام نہ مانے، دا اسلام با ٹول پا ٹول پورا قبل ہے، مکمل اسلام کے داخل شاہ. دا سنا جدے اسلام سا حکمو نہ منے او سا نہ منے، نو اسلام مکمل ضابط حیات تے، پا قرآن و پا حدیث بانے ثابت تے، قرآن کے حدیث کے دے اسلام بیان شتا. نو عقائد سر تعلق دے، عبادات سر تعلق دے، معاملات سر تعلق دے، حکومت سر تعلق دے، سیاست سر تعلق دے، تجارت سر تعلق دے، کارخانہ دارے سر تعلق دے، مزدورے سر تعلق دے، پا اسلام کے دا ٹول شعبے شتا. نو دے اسلام ہر شعبہ منا. نو دا سنا کہ اسلام دیتا ہوئی چی جماعت تراشو بانگو وایو قامتو کو منزو کو بس لار شبت دقا مسلمانی دا. یواز دا مسلمانی ندا کہ بازار تلار شی دکانداری کے نو دا دکاندارے اسلامی قیدے از دکا پاگئی دکانداریو کا. کہ سرکاری ملازم ہے نو پس دفتر کے پا کارخانہ کے پا اسلامی طریقہ بان اخپل ڈیوٹی پورا کا. کہ زمینداری کے نو پا اسلامی طریقہ زمینداریو کا. دا جن پا ہر لڑکی اسلامی طریقے دے اگا استعمال کرا والا. یواز دانا چی جماعت تلار شو جماعت نو واپس لار شا. نو دیر خلق زان دیندار گنی و پا معاملاتو کی بیا دینداری پا کی نوی. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل شے تاسو پا اسلام کے، نو پا ٹول اسلام کے داخل شے، او دا سر نقپو پورے ٹول پا اسلام کے داخل شے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابداری مکوے دا قدمونو دا شیطان، دا شیطان پا نقش قدم بانے مزا. انہو لکم عدو مبین، بے شک دا شیطان ستاسو دا پارخکار دشمن نے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس کچر تاسو اخوے گے. فَإِن زَلَلْتُم، پس کچر تاسو اخوے دلے، من بعد ما جاءتکم البینات، رستو دا دین چراشی تاسو تواضح دلائل. فَعْلَمُوا، پس پوشے تاسو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ پاک دیر زبردست و حکیم حکمت والا دے. اللہ زورور دے، زبردست دے، تاتے واضح دلائل را لے گلی دی. نو دا دین پس خطا کے گا ما خوے گا ما، اللہ با سزا در کی. اوز دا کم خلق چی دا واضح دلائل نا پس پکگل آربان روان دی، نو دوی صرف دا دے خبر انتظار کی چی اللہ او فرشتے دا عذاب دا پارا دوی تا حاضر شو دوی لسزا ور کی او طول قصے ختم کی. حل ینظرون، دوی انتظار نکی، واضح دلائل نپس حق نمانی، نو دوی سے چل کی، دوی انتظار نکی الا ان یأتیہم اللہ، مگر دا دے خبر چی راشی دوی تا اللہ پاک فی ظلل من الغمام، پسور دا اوریزو کی، والملائکتو فرشتیم ور تراشی، وقضی الامر کار دا دوی فیصل کریشی. اللہ او فرشتے دا اوریزو پسورو کے راشی. نو دا دے خبر سا مطلب دے دا آیات دا متشابہاتو ندے.
متشابهات لفظی معنی خو من اکو د سوری د اوریزو سوری دی هغه کې راشي. اوس د دې نه پس د دې حقیقت څه دی د دې اوریزو او د دې سورو؟ نو د دې په حقیقت الله پوهیږي. په دې باندې ایمان واجب دی او انکار ته نه کفر دی، خو کیفیت نامعلوم دی او سوال کول چې دا کیفیت را توخیا نو سوال ته نه بدعت دی. ایمان پہ واجب دی، ہر ځای کې متشابہات چې راشي دا غدا مسئلہ شولا چې ایمان پہ واجب دی، انکار ته نه کفر دی، کیفیت نامعلوم دی اور سوال ته نه بدعت دی. د دې حقیقت په قیامت کې الله پاک بالکل واضح کی، ہر څوک به پې پوهیږي، خو په دنیا کې پې څوک پوهیږي نه. نو د قیامت پر ورځ باندې دا حقیقت به الله پاک ارچا توخی چې د عذاب ورکولو دپاره به فرشتې حاضر شي الله پخپله. اوس د دې کیفیت او حقیقت معلومول د انسان د عقل نه بالاتر دی، نو ځکه په شریعت په دې پابندي لګوله چې ته پې پوهېږې نه نو دا کیفیت مه معلوموه. هل ينظرون دوی انتظار نہ کئی الا ان یأتیہم اللہ مگر د دې خبر چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام پسور د اوریزو کې والملائکتو او فرشتے هم راشي وقضی الامر کار د دوی فیصله کړی شي والى الله ترجع الامور او خاص الله پاک طرف ته ترجع الامور ټول کارونه به واپس کیږي، بیا به الله پاک فیصله وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.